بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اتم درس ته چې دا مد ولین دا لیکل شوي دي. مد الولین حروف مده د لین خبره به بیا کوو. اول خبره دی کې دا زده کول پکار دي چې حروف مده څو دي او حروف مده څه ته وایي. حروف مده کې مده ته مده ولې وایي. حروف مده درې حروف دي چې هغه الف دی، واو دی او یا ده، یعنی واو الف یا. حروف مده کې څه کیږي؟ حروف مده کې یو الف په اندازه مد کیږي. حروف مده ته مده هم ځکه وایي چې دې کې یو الف په اندازه مد کیږي. او حروف مده به موږ څنګه پیژنو؟ هغه به داسې پیژنو، الف مده به داسې پیژنو چې الف چې کله راځي هغې نه اول زبر وي. واو چې کله راځي ساکن هغې نه اول پیش وي. یا کله راځي ساکن هغې نه اول زیر وي. لکه دلته اولینی سبق کې چې کوم نه معلومیږي. با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی. یو اضافي خبره دا ده چې دینه مخکې چې کوم درسو ولاړ زبرو ولاړ زیرو الټه پیشو هغه یو الف په اندازه هغه هم کش کیږي او دا هم یو الف په اندازه کش کیږي. حروف مده سودی درې دي. کوم دي؟ واو الف یا. حروف مده ته مده ولې وایي؟ مده ورته ځکه وایي چې یو الف په برابر دې کې مد کیږي. یو الف څومره؟ لکه مثال یو سیکنډ. تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی. ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش تو، ثا یا زیر ثی، ثا ثو ثی. مونږ ویلی شو چې حروف مده کې لکه مد اصلي کېږي، دا هم مونږ ویلی شو. دلته چې کوم ولاړ زبر ولاړ زیر او الټه پیش کې خبره وه، هماغه د دې اوازونه چې کوم دي بالکل برابر دي. حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی. خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی. را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری. دی کې هغه خبره چې کوم مخکې تیره شوې ده هغه خبره به بیا وي چې کله مونږ جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی. کله چې مونږ جیم ادا کوو اول به جیم ښه پوره تلفظ کو، هغې نه بعد چې کوم دی حرکت ووایو، بیا حرکت اواز چې دی هغې نه بعد بیا ووایو. همداسې صاد الف زبر صا، صاد واو پیش صو، صاد یا زیر سی، صا صو صی. همدارنګه ضاد الف زبر ضا، ضاد واو پیش ضو، ضاد یا زیر ضی، ضا ضو ضی.
دغه شانتي پورا سبق چې کوم دی بیا تلفظ کول پکار دی او لوستل پکار دی حروف مده ان شاء الله موږ اوس پیژندل دینه بعد چې د متصل لیکلي دي لین حروف لین چې دي هغه دوه دي واو ساکن نمخ کی زبر یا ساکن نمخ کی زبر لین تلین ولی وای لین په عربی کې نرم ته وای نرم یعنی دغه واو او دغه یا چې موږ کله ادا کوو دا ډېر نرمه سره ادا کوو کش کوو نه لکه مثال خبر تا واو زبر تو تا یا زبر تی تو تي ثا واو زبر ثو ثا يا زبر ثي ثو ثي نو موږ دا ویلی شو چې حروف مده چې کوم درې هغه کش کېدل یعنی مد پکې کېدو او دا چې دی بالکل نرمه سره موږ لولو همدارنګه اما خبره بیا راځي صاد واو زبر صو صاد يا زبر صي صو صي حرف مپورا ادا کو اغین بعد با حرکت آخری حرف چې یا واو زبر یو یا واو زبر یو یا زبر یی یو یی دین لاندې چې د لیکل شوي دي حروف شمسی حروف قمری حروف شمسی هلته لیکل شوي دي تا ثا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طاء ظا لام نون حروف شمسی یعنی دی سره چې کله الف لام راځي نو هغه الف لام چې دی هغه لام نه لوستل کیږي هغه ته لکه مثال والترائب نعم الثواب مثال والدار الآخرة دي سره الف او لام لیکل شوی وي لام نه لوستل کیږي یعنی لام چې کومه ادغام کیږي نو موږ ویلې شو چې والترائب کې چې کوم ده یا فی الدنیا دلته کې لام لوستل شوی دی ادغام شمسی دې ته موږ ویلې شو لاندې چې دی هغه حروف قمری لیکل شوی دی قمری معنا دا چې کوم حروف دي د سره الف لام راځي نو هغه لوستل کیږي لکه بالغیب همدارنګي نور بیا مثالونه سره خپل قرآن کې وګوري کل جواب مثال خبره جیم راغله جیم نه مخکې لام نه دا لوستل کیږي نو دی کې اظهار قمری کیږي یعنی دا لام چې کوم ظاهر کیږي لوستل کیږي نو دا حروف شمسی او حروف قمری ان شاء الله تاسو پیژندل صدق الله العظیم